سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو وخت مو بخیر په مو راړوم د نن ورځې وروستیو څو تازه لنډو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم سروبي ولسوالۍ کې د نږدې 3 میلیونه ډالرو په ارزښت پروژې پیل شوې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د دې وزارت مرستیال له لوري د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د 2 میلیونه او 800,000 ډالرو په ارزښت یو شمېر پروژو چارې پیل شوې د یاد وزارت په وینا د پروژو کې د استنادي دیوالونو د اوبو د زیرمه کولو د اوبو لګولو د کانالونو جوړول د بڼونو جوړول د سولار سیسټم لګول او د سړو خونو جوړول شامل دي کندهار کې سږکال پر 96,000 هکتاره ځمکه غنم کرل شوي د کندهار ولایت د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي تر دې دمه یې په دې ولایت کې پر 34,000 کروندګرو د غوره حاصلاتو او کرکیلې په مخه اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي مسؤلینو دغه راز زیاته کړې چې سږکال په دې ولایت کې پر 96,000 جریبه ځمکه غنم کرل شوي چې تمه ده د تیر کال په پرتله به یې حاصلات هم زیات وي سربیره پر دې چې د سرپرست حکومت د کرنې مسؤلین د خپلو لاسته راوړنو په اړه خوښ دي خو خلک تمه لري چې لا هم دغه هڅې ګړندۍ کړي ترڅو د کروندګرو لپاره کروندې لا هم ګټورې شي د یادونې وړ ده چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په دغه برخه کې له بزګرانو سره ژمنه کړې چې د دوی ستونزو ته به رسیدګي وکړي او اړوند مسؤلین به یې په اړه جدي اقدامات ترسره کړي